لوګر کې د پاسپورت اخیستلو پر مهال شخړه کې 2 تنه وژل شوي دي. دا چې ولې معلومات په پامیر پلس چینل کې راسره وګورئ. د لوګر ولایت د پاسپورت امریت کې د ویش پر مهال شخړه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ژواک خبري اژانس د یوې باوري سرچینې په حواله راپور ورکړی چې نن غرمه 11 بجې د لوګر ولایت امنیه قمندانۍ د پاسپورت امریت کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې یوه ډله وسلوالو طالبانو غوښتل له خپل نوبت څخه مخکې پاسپورت ترلاسه کړي، خو د بلې ډلې وسلوالو طالبانو له مخالفت سره مخ شول. سرچینې زیاتوي کله چې د دواړو لوري ترمنځ لومړنۍ لفظي شخړه او وروسته وسلواله نښته رامنځته شوه چې په ترڅ کې 2 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ملکیان ټپیان دي. د لوګر امنیه قمندانۍ چارواکو تر اوسه د دې پیښې په هکله څه نه دي ویلي او نه هم د وژل شوي کسانو د هویت په اړه معلومات ورکړل شوي دي. باید وویل شي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د پاسپورت د ویش پروسه پیل شوې چې د خلکو د زیاتوالي له امله هلته سخته ګڼه ګوڼه وي.